سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي ولسي جرګه جمهوري نظام ته ځانګړی ارزښت لري او له دې قوې سره باید همغږي زیاته شي. هغه د دغه جرګې له مشر او اداري پلاوي سره پر یو شمېر میکانیزمونو هم هوکړه کړې ده. ولسي جرګې د 1499 مالي کال نیمایي بودیجه تصویب کړه. د نیمایي کال ټوله بودیجه څه باندې 459 میلیارده افغانۍ ده چې 296 میلیارده یې عادي او پاتې نورې پراختیایي ده. امریکا له طالبانو سره تر تړون وروسته په افغانستان کې خپل 10 پوځي اډې تړلې دي. امریکایي رسنۍ وایي چې دغه اډې په اروزګان، هلمند، لغمان، پکتیا، کندوز، ننګرهار، بلخ، کابل، فاریاب او زابل ولایتونو کې تړل شوي دي. پولیسو کابل کې یو ډاکټر چې پر 10 کلن ماشومې جنسي تیری کړی نیولی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي دغه ډاکټر اسدالله نومیږي او د 14مې حوزې اړوند په ذوالفقار روغتون کې کار کوي. او عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 121 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي.